د فلم شروعات کیږي د منګولیا د صحرا نه چې د ایست ایشیا د ټولو نه غټه صحرا وي او د دې صحرا منځ یو کمپنۍ راغلي وي چې د دې ځای نه تیل وباسي خو دې ته چې کوم انفارمیشن ملو شوی وي هغه غلط وي. په دې وجه دې ټول د دې ځای نه واپس ځي او د دې ځای نه د تللو دپاره دې پسې یو جهاز رالیږلی وي چې د دغه جهاز د پایلټ نوم فرینک وي او د سره یو بل پایلټ هم وي. د دې نه پس دې ټول خپل سامان راواخلي او د دې ځای نه د تللو دپاره جهاز ته وخیږي او خپل ښار بیلجینګ ته روان شي. خو لږ وخت بعد د سفر په دوران کې دې له مخې ته یو خطرناک طوفان ورشي. دا طوفان چې وویني نو د فرینک ملګري فرینک ته وایي چې موږ له ایمرجنسي لینډینګ کول پکار دی او د طوفان ختمېدو نه پس به دوباره جهاز پاسو. خو فرینک د هغه خبره ونه مني چې د دې نه پس د دې جهاز په دې طوفان کې ګیر شي او د ریډیو په مدد سره خپل ایربیس سره د کنټیکټ کولو کوشش کوي خو د دې کنټیکټ نه کیږي. په دې دوران کې د دې د جهاز یو انجن هم خراب شي چې د دې نه پس فرینک ایمرجنسي لینډینګ کولو لپاره تیار شي خو په دغه دوړو کې دته مخکې څه هم نه ښکاري او چې څنګه دې لینډینګ کوي نو د دې د پلین وروستۍ حصه یو غر سره وجنګېږي چې دې سره د جهاز وروستۍ دروازه کولو شي او یو ورکر ترې لاندې وغورځېږي چې کاڼي څه د لګېدلو په وجه مړ شي. د دې نه پس د دې جهاز هم په شګو کې راخوېږي او چې څنګه جهاز ودرېږي نو په هغې کې دننه 2 نور کسان هم مړه شوي وي او اوس دې په دې خطرناکه صحرا کې ګیر شي. د دې نه پس دې د خپل خوراک سپلی چیک کړي چې یو میاشت پورې د دې کار کوي. په دې کې د دې یو ملګری دې ته وایي چې زه ځان لزم او د دې صحرا نه به وځم ځکه چې ما په ډېر شي ځایونو کې هایکینګ او ټریکینګ کړی دی. خو د ده نور ملګري د ده د پوهېدو کوشش کوي ورته وایي چې دا د جولای میاشت ده او دا میاشت په دې صحرا کې ډېره زیاته ګرمي وي او ته د دې ګرمۍ نه ژوندی نه شي پاتې کېدی او د دې نه علاوه په دې صحرا کې تا ته لاره هم نه ده معلومه چې دې سره ته په دې صحرا کې ورکېدی هم شي. دغه کس د دې نور ملګرو خبره ومني چې څنګه وده شي نو د شپې په دوران کې د طوفان د لاسه موسم ډېر زیات خراب شي. په دې کې د دې یو بل ملګري چې د هغه نوم جون وي هغه د اودس ماتې دپاره بهر راوځي. په دې دوران کې د ده خپه وخوېږي او د ډېرۍ نه لاندې په سرکونډو خوشي شي چونکې په دغه شپه تیاره ډېره زیاته وي او ده ته لاره نه وي معلومه. په دې وجه دې په دې صحرا کې ورک شي او په سباله باندې چې څنګه د ده نور ملګري راپاسې وګوري نو ځان سره وایي چې زموږ یو ملګری ورک دی. په دې وجه دې د هغه په تلاش کې خواره شي. د دې نه پس د دې په ټیم کې چې کومه لیډي وي هغه د پایلټ فرینک خواله لاړه شي او ورته وایي چې زموږ د مدد دپاره به دلته څوک راځي او که نه. نو په جواب کې ورته فرینک وایي چې ما ته هېڅ پته نشته. په دې باندې دغه جینۍ ډېره زیاته خفه شي ځکه چې موږ نه لاره ورکه شوې ده او که زموږ د مدد دپاره دلته څوک را هم شي نو هغې موږ په دې صحرا کې نشي پیدا کولی. اوس ټولو ته دا پته ولګي چې دلته کې څوک هم زموږ د مدد دپاره نه راځي. په دې وجه په دې کې 2 ملګري د دې ځای نه د وتلو فیصله وکړي او چې څنګه د دې ځای نه ځان سره اوبه اخلي نو پایلټ ورپسې ورشي ورته وایي چې د دې ځای نه به څوک هم ځان سره اوبه نه وړئ. په دې وجه د دې په منځ کې جګړه شروع شي چې دې سره د دې نه اوبه هم توی شي. اوس په دې کسانو کې یو کس وي چې د هغه نوم ایلیټ وي هغه دې ته وایي چې ما سره یو ایډیا ده چې هغې سره د ټولو کسانو ژوند بچ کېدی شي. اصل کې ایلیټ مخکې د جهازونو جوړولو په کمپنۍ کې کار کول. په دې وجه دې ټولو ته وایي چې موږ به دوباره د دې جهاز مرمت وکړو او د دې ځای نه به پکې وځو. خو د جهاز پایلټ فرینک په دې خبرو باندې متفق نه وي او ورته وایي چې دا کار کول ناممکنه ده. بیا په سباله باندې د دې یو ملګری د دې ځای نه لاړ شي او دې سره چې کومه لیډي وي هغه د دغه کس تلاش کولو دپاره هغه پسې شاته روانه شي. خو فرینک دغه لیډي مني کې او پخپله د هغه کس تلاش پسې وځي او هغه ځای ته ورسي په کوم ځای کې چې د دې جهاز غر سره جنګېدلی وي او په دغه ځای کې دته د هغه ورکر لاش هم میلو شي چې د جهاز نه پرېوتی وي او چې څنګه خواله ورشي نو د هغه په وجود باندې کپړې نه وي او خوا کې ورسره د کارتوسو تشې توقې هم پرتې وي. په دې کې د دې هغه ملګری هم راشي چې بیګا د شپې راوتی وي. هغه فرینک ته وایي چې زه دلته دې کس نه خپلې ګړۍ اخیستلو دپاره راغلی وم خو زما ګړۍ اوس د سره نشته چې د دې نه دا معلومیږي چې زموږ نه علاوه دلته کې نور هم څوک شته دي. د دې نه پس دې دواړه هغه ځای ته راشي په کوم ځای کې چې د دې جهاز وي او اوس فرینک هم د جهاز مرمت کولو دپاره تیار شي او چې څنګه ماښام شي نو دې د جهاز مرمت شروع کړي چونکې د ورځې ګرمي ډېره زیاته وي. په دې وجه دې د شپې په جهاز کې کار کوي. خو د دې غم په دغه ځای کې سیوا شي په کوم ټیم کې چې د بلډینګ په دوران کې اوس پرغی د پیټرولو ډرم ته راپرېږدو په دغه ځای کې یوه غټه دماکه وشي. حالانکې په دې دماکه کې یو کس هم نه زخمي شوی خو د دې د کار ټول پیټرول په دې دماکه کې والوزي او اوس دې سره صرف دومره پیټرول پاتې وي چې په هغې باندې دې صرف یو پیره جهاز پاسولی شي.
اوس دی د شپې په ځای د ورځې هم په جاز کې کار کوي، حالانکه د ورځې ګرمي ډیره زیاته وي، خو بیا هم دی همت نه بیلي او خپل کار شروع کی. اوس چونکې دی د جاز انجن تیار کړی وي، په دې وجه دی صرف د جاز دغه وزره دی په جاز کې لګي، او که چېرته دا وزره د دې نه پرېوته نو بیا به چېرته هم دی دا جاز جوړ نه کړي، ځکه چې دی سره کرین نه وي چې دا وزره پې دوباره اوچته کړي. خو د کرین د غیر موجودګۍ باوجود هم دی دغه وزره څه په طریقه باندې جاز کې ورولګي او ټیک په هغه ځای باندې ولګي په کوم ځای باندې چې لګېدل پکار وي، او دغه شانتې د دې د جاز سټرکچر هم پوره شي. اوس د ټولو دا امید وي چې موږ دا جاز د دې ځای نه پاسولی شو او ټول ډېر زیات خوشحاله وي او د خوشحالۍ نه ګډېږي، او ورسره د جاز د مخې نه شګه هم لرې کړي او د جاز دپاره یو رنوې جوړه کړي چې جاز د دې ځای نه پاسي. خو دا هر څه آسان نه وي، بیا یو ورځ په اسمان کې ډېره خطرناکه بجلي راشي چې دې سره د جاز د ډزېدلو خطره وي. په دې وجه ټول د دغه ځای نه وتښتي، خو صرف ایلیټ پاتې وي. اصل کې ایلیټ دا غواړي چې د جاز حفاظت وکړو، په دې کې فرینک راشي او په موقع باندې ایلیټ لاندې راوغورځي او د هغه ژوند بچ کړي او ورته وایي که تا ته لږ نقصان هم در ورسېدو نو بیا به زموږ جاز څوک سموي. د دې نه پس دی بیا د خپل جاز نوم فینکس کیږي. اصل کې فینکس د یو جاندار نوم وي چې په صحرا کې دوباره پیدا کیږي او ډیر زیات طاقتور ګڼلی شي، خو اوس خو دې ته په جاز سمولو کې ډیر کار پاتې وي او دغه شان په مزه مزه د دې د څښلو اوبه هم ختمیږي. بیا یوه شپه چې دې په دوربین کې وګوري نو د دې نه څه فاصله کې لري څه کسانو ټینټونه لګولي وي او خوبونه کوي. په دې وجه فرینک خپلو کسانو ته وایي چې موږ به د دې نه لږې اوبه وغواړو، خو ایلیټ یې د داسې کولو نه منې کوي. خو د ایلیټ د منې کولو باوجود هم فرینک خپل ملګري د دغه کسانو خواله ورولېږي او پخپله ورته د یو ګډ شاته پټ شي. خو چې څنګه چې د دې دا ملګري اوبه وغواړي نو دغه ډاکوان یې د مخې سره ولي، بل طرف ته فرینک هم د ګډ د شانه راوچت شي او دا ټول ډاکوان ولي. په دې دوران کې د یو ډاکو په زخمي حالت کې وتښتي. فرینک سره د هغه د ایشتلو موقع خو فرینک یې ونه ولي، ځکه چې هغه خپل ځان قاتل جوړېدل نه غوښتل. د دې نه پس چې ایلیټ وګوري نو یو غل سره هغه ګړۍ په لاس وي، کومه ګړۍ چې هغه ورکر سره وي، کوم ورکر چې د جاز نه غورځېدلی و، چې د دې نه دې ته دا اندازه ولګي چې دا هغه ډاکوان دی، کوم ډاکوان چې دلته مخکې هم راغلی و. د دې نه پس دی یو زخمي ډاکو خپل جاز خواله راولي. ایلیټ فرینک ته وایي چې دا غل په دې ځای باندې مړ کړه، خو فرینک د داسې کولو نه منې کړي چې دې سره د دې دواړو په منځ کې ډېر چیړ وشي. نو ایلیټ د ډېرې غوسې نه دغه غل ولي چې د دې نه پس د دې دواړو په منځ کې یو پیره بیا چیړ شروع شي. ایلیټ فرینک ته وایي چې ته په ایلیټ ستا د لاسه موږ په دې ځای کې ګیر شو، ستا د لاسه زموږ یو ملګری مړ شو، چې په دې باندې فرینک له ډېره غوسه ورشي او ایلیټ په خوله باندې یو سوک ووهي، چې په دې باندې ایلیټ د دې ټولو نه خفه شي او د جاز جوړولو نه انکار وکړي او ورته وایي چې ما څومره کار کولی شو هغه ما وکړو، ځکه چې زه دلته د 10 کسانو برابر کار کوم او تاسو صرف ډډې اچولي دي. بیا هغه لیډي چې د هغې نوم کیري وي هغه د ایلیټ خواله راشي او ورته وایي چې موږ ستا نه بغیر جاز نشو جوړولی او موږ ته ستا ډېر سخت ضرورت دی، حتی کې تر دې پورې چې فرینک هم ته د ماپۍ غوښتلو دپاره راشي او ورته وایي چې ته د دې ځای بوسي او په تعریفونو وللکۍ دومره زږه کړي چې ایلیټ رضا شي او دوباره په جاز کې کار شروع کړي. بیا یوه ورځ چې دې په دوربین کې وګوري نو هغه تښتېدلی غل واپس د خپل ملګرو سره راغلی وي، خو د دې خواته نږدې نشي راتلی. اصل کې دغه غلانو ته پته وي چې دې سره زموږ ختیار دي، په دې وجه هغې مخکې نه راځي او تا هم ورته پته وي چې د دې خوراک او اوبه به ډېرې زر ختمیږي، یعنې د دې د کمزوري کېدلو انتظار کوي. په دې وجه دې نور هم ډېر په تیزۍ سره کار شروع کړي. په دې دوران کې فرینک له یو کتاب په لاس ورشي چې په هغې کې د جازونو مختلف قسمه ماډلې وي، چې دې سره دته دا اندازه وشي چې ایلیټ دا جاز د دې کتاب د ماډلو مطابق جوړ کړی دی. یعنې ایلیټ د دې نه مخکې واړه د لوبو ریموټي جازونه جوړول او چرته هم په غټ جاز کې کار نه و کړی، چې په دې باندې دې ټولو له ډېره زیاته غوسه ورشي او هاسکر جمیله چې د ایلیټ په سر باندې تمانچه کیدي او ورته وایي چې تا دلته صرف زموږ وخت برباد کو، ځکه چې دا جاز هیڅکله هم نشي پاسېدی. خو ایلیټ ورته وایي چې زما پوره یقین دی چې دا جاز به پاسي، دا زه منم چې ما به واړه ریموټي جازونه جوړول، خو په دې جاز کې د ډېر بیلنس ضرورت دی او هغه ما په دې کې پوره کړی دی. د خبرو په دوران کې طوفان راشي او دغه طوفان سره د دې جاز پړقېدو شي چې دې سره دې ټولو ته دا اندازه وشي چې واقعي دا جاز پاسېدی شي او د دې چې کوم امیدونه مړه شوي هغه دوباره ژوندي شي. خو د صحرا دا طوفان دومره تیز وي چې د دې جاز دوباره په شګو کې پټ شي، چې دې سره دې ټول ډېر زیات مایوسه شي. خو فرینک ورته وایي چې دا جاز موږ په ډېر محنت سره جوړ کړی دی او دا به موږ په هره طریقه د دې شګو نه راوباسو. د دې نه پس دې ټول په اتفاق سره جاز د شګو نه راوباسي او هغه ځای ته یې راولي په کوم ځای کې چې شګه نه وي، او چې څنګه دې جاز سټارټوي نو جاز ورته بار بار بندېږي او اخر کار دې جاز سټارټ کړي. غلان چې د جاز دغه را اواز واوري نو ډېر په تیزۍ سره د دې طرف ته را روان شي او دې هم ډېر په تادۍ سره بر جاز ته وخیږي او د جاز
2,000 پورې ځان وتړي. اصل کې د دې جاز په ډیزاین کې د دننه ناستې ځای نه وي، یعنې دا دې د غټ جاز نه وړوکی جاز جوړ کړی وي. بیا چې څنګه دې جاز په رنوې باندې روان کی نو غلان پې د شاته نه ډزې شروع کی، خو د خوشقسمتۍ نه یو کس هم پکې ونه لګي. او چې څنګه رنوې ختمه شي نو د دې جاز لاندې یوې کندې ته لاړ شي. ټولو غلانو ته داسې ښکاري چې د دې جاز لاندې کندې ته پرېوتو او غرق شو، خو لږ وخت پس دغه جاز د لاندې کندې نه راوچت شي او په هوا کې پاسي، او اخر کار د دې د میاشتو مهنت رنګ راوړي او ټول د مرګ د خولې نه راوځي. او دغه شان دې سره دا کهاني هم په دې ځای باندې ختمیږي. دوستانو که ویډیو مو خوښه شوي نو لایک کمنټ کړئ او چینل در سره خامخا سبسکرایب کړئ. ملاویږو به په راروانه ویډیو کې.